بسم الله الرحمن الرحیم. د امازون د درس نو دوهم سیشن پیلو چې په دې سیشن کې د امازون تر ټولو مهم سټیپ چې هغه پروډکټ هانټینګ دی وایي. په تیر سیشن کې مونږ د امازون کامرس او ای کامرس کوم ډیفرنسز و هغه مو ویلې، ټایپس اف ای کامرس، د کامرس ډولونه، د کامرس کوم ابجیکټیوز یا کی فیچرز وو، د کامرس چینلز یا کوم انټرنیشنل چینلز چې موجود دي هغه مو ویل چې په هغوی کې تر ټولو لوی او چې کوم درسونه چې مونږ وایو هغه څنګه اوسي، هغه د امازون اړوند اوسیږي. او بل د امازون هیستوري و چې امازون هیستوري یعنی څنګه امازون منځته راغی یا د هغه فاونډر څوک اوسي او هغه څنګه یعنی ګروت څنګه وشو. او بیا د امازون کې د دوه بزنس ماډلز چې اف بی آی یا فلفلمنت بای امازون دا مو ویلې، او ترڅنګ اف بی ام چې فلفلمنت بای مرچنټ، یعنی دغه دوه بزنس ماډل چې په امازون کې موجود دي دغه مو ویل. بیا د آنلاین ای کامرس یا د virtual assistant په باره کې مو ویلې چې virtual assistant a remote professional who support businesses in managing Amazon's and the business accounts and the virtual assistant conduct. او په دې باره کې مو خبرې وکړې چې virtual assistant باید کوم قوانین په نظر کې ونیسي ترڅو یو چا لپاره څنګه وکړي اکاونټ منیجمنت وکړي. نو نن راځو سیشن 2 پیلوو چې په سیشن 2 کې د امازون تر ټولو مهم سټیپ چې هغه پروډکټ هانټینګ دی. مخکې له دې چې تاسې پروډکټ هانټینګ شروع کوئ باید لومړی تاسې جنرالي د امازون د هیستوري، د ای کامرس، فلفلمنت او دغه هر څه چې موجود دي په دې ټولو باندې څنګه وکړو ځانونه پوه کړو ترڅو پروډکټ هانټینګ چې ده هغه یعنی پروډکټ هانټینګ مطلب څه ده. پروډکټ هانټینګ کله چې موږ غواړو په امازون کې فروشات پیل کړو نو موږ یو محصول به حتما انتخاب کړو. کله چې تاسو مارکیټ ته یو څه غواړئ چې فروشات وکړئ نو فروشات په څه باندې کیږي؟ په محصول باندې کیږي. یعنی محصول تاسو څنګه کوئ؟ فروش ته یې یعنی خرڅوئ. نو دې ته چې تاسو یو ښه محصول پیدا کړئ ترڅو په هغه مارکیټ کې خرڅ کړئ نو دې ته څه وایي؟ پروډکټ هانټینګ ورته وایي. چې په امازون کې پروډکټ هانټینګ هغه بېلابېلې کرایټیریا موجود دي چې هغه کرایټیریا څخه په استفادې سره کولی شو یو ښه پروډکټ هانټ کړو. نو راځو بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی what's product hunting? Amazon product hunting is all about analyzing current market trends to choose winning items, something that can generate high sales. Amazon product hunting چې دا د مارکیټ د انالیز کولو یعنی د کرنٹ مارکیټ د انالیز کولو او د وینینګ آیټم مطلب دا ده چې داسې یو آیټم انتخابول چې هغه سیلز ولري یعنی can generate high sales. This means یعنی داسې یو پروډکټ انتخابول چې هغه موږ ته څنګه وکړي high sales راته یعنی فروشات راته وکړي. The idea is to search for products that you can get for cheap and yet sell for competitive prices with a good profit margin in return. یعنی د پروډکټ هانټینګ دغه نظریه یو څه ده چې تاسې د یو پروډکټ لپاره څنګه کوئ؟ سرچ کوئ. یعنی یو پروډکټ څنګه کوئ؟ سرچ کوئ. and you can get this product for what? For a cheap price. یعنی د یو ارزان قیمت لپاره دغه یعنی په ارزان قیمت باندې دغه پروډکټ څنګه کوئ؟ اخلئ. and yet sell it for competitive prices. مطلب کله چې مونږ پروډکټ اخلو نو د آیډیا یا د پروډکټ هانټینګ آیډیا دا ده چې لومړی داسې یو پروډکټ پیدا کړو چې هغه څنګه وکړي یو های جنریټ یعنی موږ ته چې دا جنریټ های سیلز یعنی های سیلز څنګه وکړي راته جنریټ کړي مطلب ډېر پرافټ مارجن پکې اوسیږي. او بل وینینګ آیټم اوسیږي. وینینګ آیټم مطلب دا ده چې چېرته یو آیټم جنریټ های سیلز یعنی جنریټ کوي های سیلز ورته جنریټ کوي نو مطلب دا ده چې دغه آیټم څنګه ده؟ وینینګ آیټم ده یعنې داسې یو آیټم ده چې هغه سیلز زیات لري. هغه نه وروسته دغه پروډکټ چې موږ انتخابوو داسې یو پروډکټ انتخابوو چې موږ ته په چیپ پرایس کې ولویږي یعنی په داسې یو پرایس کې ولویږي چې هغه چیپ اوسیږي، ارزانه اوسیږي او بېرته یې څنګه وکړو؟ په یو کمپیټیټیو پرایس کې خرڅ کړو. نو راځو امازون ته amazon.com دلته ګورو چې هغه کوم پروډکټ چې دي ډېرې موجوده دي نو په هغوی کې وینینګ آیټم چې ده یا کوم نور سکین کیر پروډکټ موږ څنګه کوو؟ سرچ کوو ترڅو سکین کیر داسې یو کټګوري ده چې یعنی دغه کوم کیر کټګوري چې ده نو هغه تر ډېره پورې ډېر په ټرینډینګ کې دي. نو دلته راځو موږ وویلې چې څنګه کوو داسې یو پروډکټ باید انتخاب کړو چې هغه های سیلز راته جنریټ کړي
ترڅنګ یې هغه پروډکټ څنګه اوسیږي چیپ موږ ته تمام شي او بیا څنګه وکړو په کمپیریټیو پرایس کې خرڅ کړو. کمپیریټیو مطلب کله چې موږ دغه پروډکټ مثلا دغه پروډکټ دا پروډکټ انتخابو بیسټ سیلر مطلب دغه سیلر چې دا یعنی 100k یعنی 100k په لاست منت کې دومره سیلز څنګه کړي دي مطلب دا چې دا یو څنګه آیټم دی یو وینینګ آیټم دی یعنی 100k چې کله دوی دا خرڅ کړي په دغه $9 او 97 سنټس نو دوی ته څومره هغه ګټه پاتې کېږي یا څومره پرافټ پاتې کېږي نو مطلب دا چې دا یو وینینګ آیټم ده فقط مثال ورکوو چې دا څنګه دا یو وینینګ آیټم ده نو کمپیریټیو پرایس کله چې دوی دغه پروډکټ دوی په $9.97 سنټس باندې دوی دا پروډکټ خرڅوي نو دوی ته به دغه پروډکټ ارزانه پرېوتی وي یعنی دوی دغه پروډکټ څنګه ده په ارزانه قیمت باندې اخیستی بیرته په کمپیریټیو قیمت باندې څنګه کوي خرڅوي نو آیډیا دا ده چې تاسو داسې یو پروډکټ انتخاب کړئ تر څو هغه جنریټ های سیلز یعنی های سیلز راته وکړي او های سیلز ترڅنګ چې دا دغه پروډکټ چې دا موږ ته څنګه اوسیږي په چیپ پرایس کې ولویږي یعنی په ډېر ارزانه قیمت کې ولویږي تر څو موږ بیرته څنګه وکړو په یو کمپیټیټیو پرایس کې څنګه کړو یعنی بازار ته وړاندې کړو یا یې خرڅ کړو تر څو ښه فروشات ولرو نو د پروډکټ هانټینګ لپاره چې دا how to do product hunting there are many tools in the market that we use to get the estimated data of niche to analyze its worth like نو د پروډکټ هانټینګ لپاره چې دا موږ ټولز استفاده کوو ټولز په ټوله کې ټولز څه ته وایي ټولز یا هغه جنګل سکاوټ اوسیږي یا هیلیم 10 اوسیږي یا بل څه اوسیږي د امازون لپاره یا د آنلاین ای کامرس لپاره دغه کم نیچ چې باسو یا استیمیټډ یعنی تقریبا کاست چې موږ باسو یعنی مصارف باسو نو هغه ټول موږ د دغه ټولز په واسطه باسو چې هغه ټولز ممکن یا جنګل سکاوټ اوسیږي یا هیلیم 10 اوسیږي یا وایرل لانچ اوسیږي یا ایګروو اوسیږي یعنی د بیلابیلو مارکیټ پلیسز لپاره موږ څنګه کوو بیلابیل څه کاروو یعنی بیلابیلې هغه ټولز چې کوم موجود دي هغه بیلابیل ټولز ورته کاروو چې په دې کې جنګل سکاوټ دی چې ډېر یو اډوانس لیول باندې یو ښه ټولز دی د خاطر چې موږ پروډکټ هانټینګ وکړو د هول سیل لپاره بل چې دی هیلیم 10 دی هیلیم 10 چې دی هغه د پرایویټ لیبل لپاره یا د اف بی ای لپاره اف بی ای لپاره چې دی یو ښه یو ټول دی تر څو موږ پروډکټ هانټینګ پې وکړو او د هول سیل لپاره هم کولی شو چې په هیلیم 10 کې څنګه وکړو یو پروډکټ هانټینګ وکړو یا پروډکټ ریسرچ وکړو وایرل لانچ هم ښه دی ایګرو چې فقط د یو ای یعنی د یونایټډ عرب اماراتس او د استرالیا لپاره څنګه کېږي په کار راوړل کېږي یعنی کله چې په یو ای او استرالیا کې غواړو چې مارکیټ پلیس کې خپل فروشات ولرو نو د ایګرو څخه څنګه کوو استفاده کوو د نور هم استفاده کولی شو خو ایګرو چې ده څنګه ده یعنی سپیسیفیکلی د یو ای او استرالیا لپاره څنګه دی موجود دی how to use the tools for product hunting نو اوس راځو په عملي ډول ګورو چې څنګه کولی شو پروډکټ هانټینګ څنګه وکړو په عملي ډول یې وکړو یعنی هغه کوم پریکټیکل ټولز چې موجود دي یا هیلیم 10 ده یا جنګل سکاوټ ده نو موږ راځو د هیلیم 10 یا جنګل سکاوټ کې څنګه کوو استفاده کوو تر څو یو مثال یا اگزامپل په توګه وکړو یو پروډکټ هانټینګ وکړو یعنی یو داسې یو څه وکړو چې هغه د ټول سره څنګه وکړو یو فیملیریټي پیدا کړو نو دا ودې لکه هغه پروډکټ هانټینګ چې موږ وکړ یا پروډکټ هانټینګ چې هغه کوم ټولز چې استفاده شو هیلیم 10 یا کوم بل څه پروډکټ هانټینګ لپاره چې تاسو کوم ټولز استفاده کوئ نو هغه کولی شئ څنګه کوئ استفاده کوئ خو ریکمنډډ ټولز چې دي د هول سیل لپاره جنګل سکاوټ یا کیپا څخه استفاده او د پرایویټ لیبل لپاره بیا له هول سیل څخه نو پرایویټ لیبل پروډکټ هانټینګ کرایټیریا کله چې موږ پروډکټ هانټینګ کوو د هر هیواد لپاره یو سپیسیفیک پروډکټ هانټینګ موجود کرایټیریا موجوده ده کله چې یو پروډکټ انتخابوو هغه باید په ګیس باندې انتخاب نه کړو چې فقط یو ګیس وکړو او پروډکټ هانټینګ څنګه کړو یعنی مخ ته بوځو نه کله چې موږ غواړو پروډکټ هانټینګ وکړو نو د هر هیواد لپاره کرایټیریا موجوده ده نو وات از پروډکټ هانټینګ کرایټیریا کله چې پروډکټ هانټینګ کرایټیریا ته راشي پروډکټ هانټینګ کرایټیریا مطلب دا ده چې کله ته په یو اس ای کې یعنی د یو اس ای بازار ته دا اوس د یو اس ای بازار دی او کله چې تاسې
Amazon, sorry, amazon.co.uk. کله چې تاسو د یو کې بازار ته راشئ، یعنی د امازون چې د بیلابیل مارکیټ پلیسز موجود دي چې هغه په یو کې یعنی یونایټډ کینګډم کې، په امریکا کې، برازیل کې، یورپ کې، جرمني کې، یعنی په یورپ کې په ټولو کې، لکه جرمني کې، په یو کې، کاناډا کې، یعنی په دې ځایونو کې څنګه دي دوی خپل مارکیټ پلیسز لري. نو خبره د پروډکټ هانټینګ کرایټیریا ده چې د یو څه لپاره کومه کرایټیریا موجوده ده، یا د یو کې لپاره، یعنی هغه کوم مارکیټ پلیسز چې موجود دي، امازون چې په کومو هیوادو کې مارکیټ پلیس لري یا خپل بازار لري، د هغو هر مارکیټ پلیس لپاره هغه که په یو څه لپاره اوسیږي که د یو کې لپاره اوسیږي، خپله کرایټیریا موجوده ده. نو پروډکټ هانټینګ کرایټیریا فور یو څه، کله چې موږ د یو څه لپاره پروډکټ هانټینګ کوو یا کرایټیریا پروډکټ هانټینګ د ټولز په واسطه کوو، steps before analysis. کله چې تاسو پروډکټ هانټینګ ډیټا انټر کوئ، د هغه نه مخکې تاسو باید filter out irrelevant niches that not aligned with your keywords. کله چې دغه exact data تاسو انټر کړه، یعنی د انالیسس کرایټیریا تاسو انټر کړه، هغه نه وروسته تاسو باید دغه کم نیچز چې دي، یعنی کم irrelevant مطلب دا ده کله چې دغه ډیټا مونږ په هیلیم 10 یا جنګل سکاوټ یا په کیپا کې رن کړه، دغه ډیټا مو ورکړه او فلټر رن شو، نو د هغه نه وروسته موږ باید فلټر اوټ. کله چې فلټر اوټ مطلب دا ده چې هغه کم پروډکټ چې مونږ د کیورډ یا د مونږ د سرچ مربوطونه اوسېږي، هغه باید څنګه کو ترې لرې کو. او دوهم count duplicate listing as one seller to avoid overlap. کله چې مونږ ډیټا انټر کړه پروډکټ هانټینګ ته او سرچ وشو، له هغه نه وروسته په ریزلټ باید څنګه کو کاونټ کو، تر څو ډوپلیکیټ کوم لسټینګز چې راغلي دي هغه څنګه کو اوایډ اوورلاپ، یعنی د کوم کنفیوژن موږ ته مخته راځي هغه باید څنګه کو له منځه یوسو. نو په دې خاطر هغه ډوپلیکیټ کوم لسټینګز چې دي هغه موږ څنګه کو ریموف کوو. بل انالیسس کرایټیریا، کله چې موږ پروډکټ هانټینګ کوو د یو څه لپاره، پرایویټ لیبل هانټینګ لپاره، نو هغه کې ریویوز چې دا کله چې تاسو امازون ته یو کسټمر راځي، یو کسټمر لومړی چې دا یو څه چې ګوري هغه ته ریویوز وایي. کله چې موږ پروډکټ هانټینګ کوو یا په ټوله کې فکر وکړئ چې زه څه یم، یو کسټمر یم، راځم کروم اوپن کوم، سرچ کوم چې amazon.com غواړم یو څه واخلم، تر څو د امازون دغه د یو څه د ویب سایټ نه یو څه واخلم، نو سرچ کوم بلډ، یو بلډ سرچ کوم چې بلډ فور مین څنګه کوو، سرچ کوو تر څو وګورو چې بلډ فور مین یو ښه بلډ هغه کسټمر په حیث باندې ما په کار دی. نو دلته کله چې موږ سرچ وکړو په امازون کې، کله چې امازون کې یعنی یو څه کسټمر راځي یو په آیټم پورې سرچ کوي، نو دته بیلابیل ریزلټ شو کېږي چې په هغوی کې موږ چې کله په لومړي سیشن کې بحث وکړو چې پیډ سرچ یعنی پیډ ټرافیک چې هغه ته څه ویل کېدل، یعنی پیډ اعلانات، یعنی دا سپانسرډ کوم پروډکټ چې دي دوی چې دا امازون ته پیسې ورکړي دي چې دوی څنګه وکړي، یعنی سپانسر کړي، یعنی مخته راولي. نو په دې کې موږ یو پروډکټ ګورو، راځو ریویوز یې. نو کله چې تاسو پروډکټ یو کسټمر راځي پروډکټ اخلي، لومړی چې دا ریټینګ یې ګوري، یعنی دغه ریټینګ د 15 سټارز چې دي دا څنګه دی ریټینګ دی ریټینګ، او له هغه نه وروسته بیا ریویوز یې ګوري. کله چې یو کسټمر راشي هغه پروډکټ انتخاب کړي یا پروډکټ وګوري چې لوک یې څنګه دی، یعنی لوک هغه اپیرنس یې څنګه دی. کله چې اپیرنس ښه واوسي نو دوی لومړنی څیز چې کوي هغه ریویو ګوري او ریټینګ ګوري. راځو دغه بیسټ سیلر دی، د دغه اکاونټ کوم لیسټینګ چې دا خلاصوو، نو دغه بلډ دی، راځو لاندې یعنی سکرول ډاون، په دې ځای کې دوی تا ته ریویو ښایي. what customer says customer find the build to be a fantastic quality, easy to wear and adjust. یعنی دغه what customer say دا د AI په ذریعه باندې د ټولو ریویو یو هغه راخلي، یعنی یو اپراکسیمیټ یا ورته ویلی شو چې یو داسې یو څه راخلي چې اوورال یو د ټولو ریویو نه یو ځانګړی ریویو د امازون د AI په واسطه جوړیږي. دلته چې دا ریویوز فرام د یونایټډ سټیټس، دغه ویریفاید پرچیز چې ورسره لیکلی، مطلب دا ده چې دغه کس چې چا ریویو ورکړی ده
دغه پروډکټ چې څنګه ده اخیستی ده، یعنی پروډکټ یې اخیستی ده، ډیلیور شوی ده، بیرته بیا فیډباک ورکړی ده، یعنی دا ویریفاید سیلر ده. نو دلته ریویو کله چې موږ یو پروډکټ هنټ کوو، ریویو چې باید له څو څخه کم اوسېږي، یعنی دا د یو پروډکټ ریویو ده. overall this is the review of this product. There might be a lot of reviews from many customers, so we consider 3 sellers having less than 400 reviews in top 10 sellers. کله چې موږ په هیلیم 10 کې ډیټا رن کړه، یعنی ډیټا هغه کوم انالیسس چې هغه مو وکړه، هغه نه وروسته په هغه سرچ کې داسې یو کرایټیریا ورکوو چې ریویوز باید څنګه اوسېږي. 3 sellers having less than 400 reviews in top 10 sellers. top 10 sellers په هغه کرایټیریا هغه سرچ انجن کې هغه کوم سرچ ډیټا چې راوځي په هغو کې باید ټاپ 10 sellers چې اوسېږي، د دوی ریویو باید د 400 نه څنګه اوسېږي، ښکته اوسېږي، ځکه که 400 څخه پورته اوسېږي نو هغه پروډکټ بیا څنګه ده، کمپیټیټیو پروډکټ دی. کمپیټیټیو مطلب دا ده چې په هغه کې به کمپټیشن یا رقابت زیات وي. بل ریونیو یا دغه منتلی ریونیو یا درآمد باید څنګه اوسېږي. 5 sellers in top 10 having revenue more than $7,000. په ټاپ 10 کې ټاپ 10 sellers په هغه ډیټا کې 5 sellers باید داسې اوسېږي چې د دوی د ریونیو چې د منتلی ریونیو باید د $1000 څخه څنګه اوسېږي، زیاته اوسېږي. یعنی دغه پروډکټ چې دوی خرڅوي په دې کې باید د دوی دغه منتلی ریونیو چې ده یا مور ریونیو چې ده باید څنګه اوسېږي، 7000 اوسېږي یا دې څخه زیاته اوسېږي. سرچ والیم چې ده کله چې یو پروډکټ چې ده کسټمر راځي، یو کسټمر یو رقم سرچ کوي، بل کسټمر بل رقم سرچ کوي، بل کسټمر یعنی بېلابېلې آیډیاوې موجودې دي، یعنی سینونیم یا کوم نور کوم څه چې موجود دي، سیملر ورډز موجود دي. نو یو کسټمر چې راځي ټول هم په یو ډول باندې سرچ نه کوي، چې ځینې سرچ کوي چې یعنی موږ اوس سرچ وکړ چې built for man، یعنی built for man، موږ دې سرچ وکړ چې دی دغه built چې ده د مین لپاره، یعنی د سړی لپاره built. نو یو څوک ممکن راشي سرچ وکړي چې فقط built نه مین ور اضافه کوي نه ومن ور اضافه کوي، فقط built لیکي او سرچ پکې کوي. یا ځینې راځي ولیکي چې built buckles man، یعنی یو پروډکټ لپاره ممکن چې دا ډېر خلک چې دا بېلابېل نومونه انتخاب کړي. نو سرچ والیم دا دی چې دغه کوم پروډکټ چې ته غواړې خرڅ کړې یا دغه پروډکټ چې تا هنټینګ روان کړی ده، د دې سرچ والیم باید څنګه اوسېږي، 10000 اوسېږي یا مینیمم هغې چې دا 10000 اوسېږي. که چېرته ته بیلټ خرڅوې، دغه بیلټ باید څنګه اوسېږي، دغه بیلټ باید له 10,000 څخه څنګه اوسېږي، زیات سرچ شوی اوسېږي، یعنی مینیمم هغې چې ده همدغه ده. نو د مینیمم 10,000 ده، یعنی 10,000 څخه چې څومره زیاته اوسېږي هغومره ښه ده. یعنی څومره چې سرچ والیم زیات اوسېږي، مطلب دا ده چې دغه پروډکټ په ډیمانډ کې ده. سرچ والیم مطلب یعنی ډېر خلک چې دغه پروډکټ څنګه کوي، سرچ کوي د امازون په بازار کې. بل competing products no more than 2000، یعنی competing products چې اوسېږي هغه باید څنګه اوسېږي، له 2000 څخه زیات ونه اوسېږي. بل average price، کله چې موږ په امازون کې څه کوو، یعنی فروشات کوو، باید داسې یو پروډکټ واخلو چې هغه موږ ته چیپ تمام شي او های پرایس باندې څنګه وکړو، بازار ته یې عرضه کړو. نو د امازون پرایس کې باید دغه پروډکټ د 11.99 سنت څخه تر 9 یعنی د 12 څخه تر 40 یعنی تقریبا که ووایو یا فقط هغه اوریج پرایس باید د دې څخه شروع، یعنی د 11 څخه شروع تر 9 پورې، یعنی په دې پرایس په منځ کې، یعنی دې پرایس په بټوین دیز پرایسز موږ څنګه کولی شو یو پروډکټ اخیستلی شو، یعنی هنټ کولی شو په USA کې. بل امازون از ا سیلر، کله چې موږ هنټینګ کوو یا په د هیلیم 10 لارې یا د کیپال لارې هنټینګ کوو، نو په دې کې امازون از ا سیلر no more than 3 times in top 10 sellers. امازون از ا سیلر مطلب دا دی کله چې امازون یو پروډکټ چې د بازار ته په خپله عرضه کوي په خپل نوم باندې، نو دې ته څه وایي، امازون از ا سیلر. یعنی امازون چې دا په خپله په همدې پروډکټ کې څنګه کوي، سیل کوي، یعنی دغه پروډکټ څنګه کوي، دی هم بازار ته عرضه کوي. نو په دې کې باید
پلس ټاپ سیلرز کې، یعنی پلس ټاپ سیلرز کې باید امازون له 3 څخه زیات ونه اوسېږي، یعنی که چېرته له 3 څخه زیات اوسېږي بیا په هغه کې کمپټیشن چې څنګه ده موږ ته زیاتېږي، تر څو له امازون سره موږ څنګه وکړو د امازون په خپل بازار کې له هغه سره کمپټیشن بیا څنګه ده سخت ده. برینډ ډومینیشن a brand no more than 3 times in top 10 sellers. کله چې موږ پروډکټ هانټینګ کوو موږ خو ویلي چې هغه بیفور انالیسیس فلټر اوټ ایرلیونټ نیچز، کله چې موږ انالیسیس وکړو یعنی ډیټا م رن کړه دغه نه وروسته باید دغه پروډکټ چې موږ هغه ته ریلیټډ ونه اوسي هغه ترې لرې کړو، یعنی زموږ کیورډ یا پروډکټ ته، او بل ډوپلیکیټ لیسټینګ باید ترې لرې کړو. بل دلته دا خبره چې دا ډوپلیکیټ لیسټینګ نه ده، دغه خبره چې دا د برینډ ده. نو په ټاپ 10 سیلرز کې باید داسې څه ونه اوسېږي، یعنی داسې برینډ ونه اوسېږي چې د هغوی پروډکټ 3 پروډکټه بېلابېل پروډکټ 3 واړې ټاپ ته راغلي، یعنی په ټاپ 5 یا په ټاپ 10 یا ټاپ 10 سیلرز کې چې دا برینډ باید مور دن 3 ټایمز نه وي، یعنی که 3 ټایمز راغلی دغه نه پورته وي نو اړینه نه ده چې په هغه پروډکټ کې موږ څنګه وکړو پروډکټ هانټینګ وکړو. بل ګوګل ټرینډ چې دا موږ سره ډېره مرسته کوي تر څو یو د یو پروډکټ سرچ فریکوینسي معلومه کړو. ټرینډ سرچ frequency shall be above 25 in past 3 years. نو کله چې موږ دلته build سرچ کړ یعنی build for build Beckelsman نو دا کاپی کوو موږ څه ویلې ګوګل ټرینډ. کله چې داسې سرچ بار ته راشه انګریزي کې ولیکئ ګوګل ټرینډ. کله چې ګوګل ټرینډ هم سرچ کړئ دغه لومړنی ویب سایټ چې تاسو ته شو کېږي ګوګل ټرینډ. دغه ویب سایټ څنګه کوو اوپن کوو. د ګوګل ټرینډ له لارې تاسو کولی شئ چې یعنې په پروډکټ هانټینګ کې د ګوګل ټرینډ څخه استفاده ډېره مهمه ده تر څو تاسو وګورئ چې دغه کوم پروډکټ چې موږ هانټ کوو یا موږ انتخابوو دغه پروډکټ څنګه دی، ټرینډینګ پروډکټ دی یا سیزنل پروډکټ دی یا بل څه پروډکټ دی. نو دا موږ کوو یو کې ته یونایټډ سټیټس، دا څنګه یونایټډ سټیټس ته. نو هغه کوم کیورډ چې هغه موږ دلته پیسټ کوو سرچ پاست 3 years یعنی کسټم ټایم ته راځو. اوکې ګاټ اټ کسټم ټایم رینج 3 کاله چې راځي نو د 2022 for the past 3 years I think we got 4 years, so we gotta enter the data a bit more accurate. Customize ورکو so 2023 یعنی اوس 3 کاله راغله چې 3 کاله ډیټا باید څنګه اوسېږي له 25 څخه څنګه وي پورته اوسېږي. دغه چې دا د 25 څنګه دی ګراف دی، یعنی 25 څخه په دې کال کې بیا پورته بیا یو څه ښکته راغلی دا په کومه میاشت کې اګست میاشت کې چې د اګست 20 او 26 څخه یعنی 20 نه تر 26 ډیټ کې ښکته راغلی. بیا دغه سرچ انجن چې دی یعنی دغه خلکو چې ده بیا په 2023 د 18 د ډسمبر نه تر 23 پورې 100% یعنی پاس ډې سر ته راغلی ده چې ډېرو خلکو څنګه کړی سرچ کړی د دغه بیلډ په خاطر یعنی دغه کوم کیورډ چې موږ ورکړی ده. نو کله چې موږ یو پروډکټ انتخابوو دغه پروډکټ سرچ باید څنګه اوسېږي په ګوګل ټرینډ کې د 25 څخه باید څنګه اوسېږي زیات اوسېږي. نو که چېرته موږ دغه بیلټ انتخابوو نو دغه پروډکټ ګوګل ټرینډ چې دی هغه باید څنګه اوسېږي له 25 څخه پورته اوسېږي په پاست 3 years کې. نو دلته چې دا موږ دغه ګوګل ټرینډ ډېره مرسته کوي. نو دلته موږ سرچ کړو چې کرسمس CHRI Christmas tree I think we have a mistake here. CHRISTMAS, yeah, we got it. CHRISTMAS Christmas tree.
کرسمس ټری یعنی هغه کوم د کرسچنز کوم پیپل چې دی هغه کوم کرسمس چې لمانځي یا ټری اخلي. نو دلته هغه کرسمس چې دی یو سیزنل څه دی که نه، یعنې د کال په اخر کې اوسېږي یا موږ په اصطلاح چې موږ عید ورته وایو چې په عید کې موږ څنګه کوو، هغه ډېر داسې څه دي چې فقط موږ په عید کې اخلو، نور وخت کې نه اخلو. نو هغه ته چې دا سیزنل پروډکټ وایي. یا داسې یو پروډکټ واوسېږي چې فقط په وینټر کې خرڅېږي او بیا په یعنې ژمي کې خرڅېږي خو په اوړي کې خرڅ نه شي. دې ته څنګه ده سیزنل پروډکټس وایي. نو دغه ګوګل ټرینډ ده. په ګوګل ټرینډ کې ښکاري دغه یعنې دغه د کال په شروع کې مې جون ورو په ورو داسې څنګه ده پورته کېږي، اګست کې، سپټمبر کې یو څه، بیا اکتوبر کې ډېر پورته شوی، نومبر کې، ډسمبر کې څنګه ده پاک سلو ته ختلی ده. نو ورو په ورو بیا د ډسمبر 10 جنوري تر 28 پورې بېرته بیا څنګه کړی ده راښکته شوی ده. نو هغه نه وروسته 2024 مې هغه څخه وروسته بیا په ډسمبر کې څنګه شوی پورته شوی ده. مطلب دا ده چې کله دغه ګراف ډېر غیر منظم وي، مطلب د دې مطلب دا ده چې دغه پروډکټ منظم نه ده، یعنې سرچ والیم چې ده یا دغه خلک دا سرچ کوي، نو دغه کوم ګوګل ټرینډ چې ده که چېرته دا ښه روان و، یعنې له 25 څخه پورته و په پاست 3 ایرز کې او ډېر سټیبل روان و، داسې پورته یعنې دغه د سلو په طرف روان و، مطلب دا چې دغه پروډکټ چې ده ډېر خلک په دې پروډکټ باندې سرچ کوي. که چېرته داسې مات یو ګراف اوسېږي، مطلب دا چې یعنې پورته ښکته ګراف اوسېږي، مطلب دا ده چې دغه پروډکټ سیزنل پروډکټ ده. چې سیزنل پروډکټ څنګه کوو موږ اوایډ کوو. seasonality, so that's what we talked about. Seasonality دغه پروډکټ should show no sign of seasonality، یعنې دا پروډکټ باید څنګه اوسي موسمي پروډکټ ونه اوسېږي. ویټ مطلب یعنې دغه پروډکټ سایز چې دا باید د 2 کیلو څخه زیات ونه اوسېږي. کله چې د پروډکټ سایز د 2 کیلو څخه څنګه شو زیات شو، نو په دې کې موږ باندې ډېر فیس راځي. د امازون د سټوریج فیس ده یا د امازون د ویر هاوس لیږلو ته چې پې کله کوو، نو د ویر هاوس لیږلو ته هغه کوم مصارف چې دي یا ډیلیوري هغه شپمنټ مصارف هغه ډېر راکېږي. او یعنې په ټوله کې که چېرته سایز یا دغه وزن څومره زیات اوسېږي، یعنې دغه وزن یې که څومره زیات اوسېږي، نو هغومره په موږ باندې دغه پروډکټ کاسټ ډېر راځي. او که چېرته کم اوسېږي نو دغه پروډکټ کاسټ به څنګه اوسېږي، کم اوسېږي. بل پروډکټ ریټینګ خو هغه څه چې کوم د 5 څخه 5 ستوري چې کوم موجود دی هغه ته پروډکټ ریټینګ وایي. هغه کله چې تاسې په واتساپ کې یا په مسنجر کې یو کال کوئ، یو کال اینډ شي، نو تاسو ته ورکوي ریټ از، یعنې دغه let us know how was the call or something، یعنې تاسو ته وایي چې موږ دغه کال ریټ کړو، یعنې یو 1 تر 5 پورې دغه کال چې دا یا د سروس چې دغه څنګه کوي ریټ کوي. یا تاسې کله پلی سټور کې یا په اپ سټور کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، هغه نه وروسته هغه اپلیکیشن درته وایي چې ریټ از، یعنې موږ ته څنګه وکړه ستوري راکړه. یعنې هغه ستوري چې دا که چېرته یو ستوری ورکوي، مطلب دا چې 4 دی، یعنې ډېر پور سروسز و. که 5 هم ورکړئ، مطلب چې 100% ورسره څنګه یو سیټسفای یو. نو دلته چې راسو امازون ته، نو په امازون کې کله چې موږ یو کسټمر راځي پروډکټ انتخابوي، هغه هم ریویو ګوري او هم به څنګه کوي ریټینګ ګوري. نو هغه پروډکټ ریټینګ چې ده موږ سکین کیر پروډکټ باندې څنګه کوو سرچ کوو. کله چې موږ یو کسټمر راځي، نو لومړی څه چې هغه ګوري، یعنې د اپیرنس څخه وروسته اپیرنس چې ورته ښکاره شي، هغه ریټینګ، یعنې چې د 5 څخه دغه پروډکټ څو ریټینګ لري، 4.4 یا کوم نور ریکمنډډ هغه چې اوسېږي کرایټیریا د یو څه لپاره باید د 4.2 څخه څنګه وي پورته اوسېږي. یعنې دغه یو څه لپاره چې موږ پروډکټ هنټینګ کوو، ټاپ 10 پروډکټ باید څنګه اوسېږي، یعنې average rating of top should be above 4.2، یعنې دغه لومړني 10 کم پروډکټ چې دي د هغوی average rating باید د 4.2 څخه څنګه اوسېږي پورته اوسېږي. listing life of products in top 10 should be higher than 6 months. listing life مطلب دا و چې دغه listing څه وخت امازون په هغه اکاونټ کې فعال شوی ده، نو څومره وخت کېږي چې دغه listing څنګه ده فعال شوی ده. یعنې د listing دغه پروډکټ چې لانچ شوی ده، دغه listing
لیسټینګ مطلب دا ده چې کله موږ پروډکټ په امازون کې خرڅوو هغه پروډکټ چې کله موږ بازار ته وړاندې کوو مشخص لیسټینګ ورته جوړیږي. لیسټینګ مطلب د پروډکټ دغه پروډکټ دا چې دا یو مشخص لیسټینګ ده، دې باندې کلیک وکړو دا یو لیسټینګ دی. نو په لیسټینګ کې څه راځي؟ د دې پروډکټ ایمیج راځي، ټایټل راځي، هغه څخه وروسته بولټ پوینټس او ډسکرپشن راځي، د پروډکټ نور انفارمیشن چې دا کوم ځای کې جوړ شوی ده یا مینوفیکچر یې څوک ده، هغه نور کوم معلومات چې دي هغه ټول چې دا په لیسټینګ ته وایي. یعنی لیسټینګ لایف دغه پروډکټ چې کله په امازون کې لیست شوی دی د هغه لایف باید څنګه اوسیږي؟ د 6 میاشتو څخه زیات اوسیږي، ځکه که 6 میاشتو څخه زیات اوسیږي مطلب دا دی چې دغه پروډکټ چې ده زیات په بازار کې پاتې شوی ده. بل value addition if applicable add a low price product as a value. کله چې موږ یو څه خرڅوو نو په هغه ته ممکن چې زموږ کمپیټیټر زیات اوسیږي، موږ ممکن دغه سیم پروډکټ چې دا څنګه اوسیږي زیات اوسیږي، یعنی ډیر خلک ممکن دغه پروډکټ څنګه کوي خرڅوي. نو مطلب موږ ته اړینه دا ده چې چېرته ممکنه اوسیږي دغه پروډکټ څنګه وکړو یوه والیو ور اضافه کړو. نو زه راځم سرچ کوم یو څه پورې چې kids choice kid choice نو دې پسې سرچ کوو. نو والیو اډیشن مطلب دا ده چې کله دا یو والیو اډیشن یعنی کله چې یو څه اوسیږي یو پروډکټ اوسیږي هغه ته موږ یو والیو ور اډ کوو، یو کوچنی یو بل څه ور اډ کوو تر څو هغه د پروډکټ والیو څنګه وشي ورسره اضافه شي. یعنی که دلته وګورو دغه موټر یعنی یو کوچنی غوندې څه چې د کډس لپاره دی یا لوبو لپاره ورته جوړ شوی دی، نو دلته یو څه ورسره ورکړي دي دغه کوم هغه چې ګورئ دا سور دا یو والیو ورسره اضافه کړی دی تر څو دغه پروډکټ چې ده یو والیو ولري. نو همداسې پروډکټ چې ده ډېر پیدا کېږي تر څو څنګه اوسیږي والیو ورسره اضافه کړی اوسیږي. نو که چېرته اپلیکیبل اوسیږي باید څنګه وکړو یو والیو یا اډیشن یعنی که اپلیکیبل اوسیږي یو والیو څنګه کوو را اډ کوو. نو په دې چې پریزنټیشن کې په دې سلایډس کې چې دا د یوکې لپاره هم کرایټیریا موجوده ده، چېرې تاسو په یوکې کې غواړئ چې خپل فروشات ولرئ یا پرایویټ لیبل شروع کړئ یا پروډکټ هنټینګ وکړئ، یا که چېرته غواړئ په نورو هیوادو کې غواړئ څنګه وکړئ فروشات ولرئ، نو د هغه لپاره په دې سلایډس کې څنګه دي هغه کرایټیریا چې ده ټوله موجوده ده. بل ګیټډ کټګوریز کله چې موږ په امازون کې فروشات کوو نو موږ په ټولو څه کې یعنی په ټولو کټګوري کې موږ فروشات نشو کولای. دا چې د لومړي سیلر لپاره څنګه ده ناممکنه څه ده. نو راځو کټګوریز چې ته وایي کله چې موږ امازون هوم پیج ته راغلو یعنی د امازون ډاټ کام ویزیټ وشو له هغه څخه وروسته دلته بېلابېلې کټګورۍ موجودې دي چې ګیمینګ اکسسوریز دا یوه کټګوري ده، شاپ get your game on. I mean this isn't a category. Kitchen and dining this is a category. Home improvement دا یوه کټګوري ده. building and bath دا یوه کټګوري ده او kitchen دا یوه کټګوري ده. health and beauty دا یوه کټګوري ده. یعنې په امازون کې چې دا کټګوري چې ده څنګه زیاتې دي. A gated category is a category that has required Amazon's approval for sale. Amazon might require a performance checks, additional fees and other qualification for certain products and categories. Gated category دا کټګوري ده چې د هغې په خاطر امازون له تا څخه یو اپروول غواړي. اپروول یعنې داسې یو څه څخه غواړي چې دغه پروډکټ تاییدې وکړي. یعنې ګیډډ کټګوریز چې ده اوورال ګیډډ کټګوري هغه کټګوري ده چې امازون د هغه په خاطر یو اپروول غواړي یا پرفورمنس چک کوي یا چې د اډیشنل فیز غواړي او other qualifications for certain products یعنی د ټولو کټګوریو لپاره نه. list of gated categories کله چې موږ غواړو د دغه کټګوریو څخه یو څه خرڅ کړو نو امازون ممکن موږ څخه یو اپروول یا د سرټیفیکیټ غوښتنه وکړي چې هغه کټګوري اتوموټیو، بیبي، health and beauty and household, toys and games, industrial and scientific, electronics. Any product in above categories or related to these categories will be required certain invoices and certificates to sell on Amazon. So to avoid hassle, we do recommend to start with open categories. کله چې یعنی any category د above یعنی د پورته هره کټګوري څخه چې تاسو غواړئ خرڅ کړئ
امازون ممکن یا انوایس تر څخه وغواړي یا سرټیفیکیټ تر څخه وغواړي ترڅو دغه پروډکټ څنګه کې امازون بازار کې عرضه کړي. یعنې که چېرته هغه هیلث پروډکټ اوسېږي در څخه وغواړي، لکه که چېرته یو مارکیټ ته یو نوی څیز د هیلث یو څیز وړاندې کوي نو حتما یو سرټیفیکیټ یا انوایس به در څخه غواړي، لکه دلته چې کوم لیسنس اخیستل کېږي. So we do recommend to sell open categories. یعنې open categories هغه categories چې هغوی تاسو څخه انوایس او سرټیفیکیټ نه غواړي. products to avoid. هغه پروډکټ چې تاسو باید څنګه وکړئ له هغو څخه لرې واوسئ. یعنې هغه پروډکټ چې دا د لومړی سیلرز لپاره کله چې موږ لومړنی هغه پروډکټ باندې امازون کې سیلز کوو، یعنې دغه کوم پروډکټ چې یا دا کټګوري چې په دې کې کولی شئ سیلز وکړئ، یعنې کولی شئ چې هغه فروشات ولرئ، خو دغه سرټیفیکیټس او انوایسز د دغو برابرول چې دا بیا لیګل ورک ده، نو په دې خاطر دا ریکمنډډ نه دي. products to avoid. Oversized products with any side greater than 18 inches comes under oversized. کله oversized کله چې یو پروډکټ تاسو اخلئ باید ډېر oversized پروډکټ وانخلئ، یعنې داسې یو پروډکټ ونه اوسېږي چې ډېر یا اوږدوالی لنډوالی دغه کوم هغې چې دی هغه زیات اوسېږي. که چېرته 18 انچو څخه زیات و نو دغه پروډکټ چې ده oversized پروډکټ ده. او بل easily breakable، یعنې هغه پروډکټ چې ډېر په اسانۍ سره ماتېږي. حزمت پروډکټس هغه پروډکټ چې ډېر په اسانۍ سره څنګه وکړي د چاودېدلو څه لري. حزمت پروډکټس یعنې د چاودېدلو خطر یې ډېر اوسېږي، یعنې حزمت هغه پروډکټ ته وایي. which can catch fire easily. د چاودېدلو یا د فایر اخیستلو څنګه اوسېږي ایزلی دغه فایر اخیستل وي. او بل لیتیم ION بیټریز، یعنې بیټرۍ او لیتیم دغه کوم څه چې دي دا باید تاسو څنګه وکړئ اوایډ کړئ. کولی شئ چې دغه کومه کرایټیریا چې دغه کوم پروډکټ چې موږ منشن کوو دا خرڅ کړئ، خو کوم لیګل ورک چې وروسته راځي یا کوم ریسک چې پکې موجود ده هغه ډېر ریسکي دي. بل ویپنز ریلیټډ چېرته د اسلحو ریلیټډ اوسېږي نو هغه پروډکټ څنګه کوئ تاسې اوایډ کوئ. بل pretend need to check patent. یعنې patented کله چې تاسې په امازون کې یو پروډکټ خرڅوئ نو patent چې دی ډېر مهم دی. patent چیک کول کله چې تاسې راشئ دلته زه یو پروډکټ سرچ کوم چې آلریډي یو پروډکټ موږ سرچ کړی ده کیټس. نو کیټس راځو اډیډاس یا نایک یا بل څه سرچ کوو تر څو هغه داسې برینډز دي چې هغوی آلریډي دوی پټنټ لرو. پټنټ داسې یو څیز دی چې هغه ستاسې دغه لوګو یا ټریډ مارک ورته وایي دغه یا ستاسې سټایل. نو کله چې یو څوک څه اختراع کوي یعنې یو څیز نوی اختراع کړي what is patent. یعنې کله چې یو څوک یو څیز اختراع کړي یا یو څیز نوی څیز جوړ کړي هغه ته پټنټ اخلي. پټنټ په simple words کې what is a patent? Patent is an exclusive right granted for an invention. patent یعنې د څه په خاطر د یوې تجربې یا د یوې اختراع په خاطر څنګه ده هغه پټنټ څنګه کوي ورته ګرانټ کېږي یا ورکوي. Patents benefit inventors by providing them with legal protection of their inventions. However, patents also benefit the society by providing public access to technical information about these inventions and thus accelerating innovation. نو کله چې تاسې پټنټ ولرئ یعنې د یو پروډکټ لپاره پټنټ پروډکټ اوسېږي. پټنټ یعنې کله چې موږ نوی څیز داسې یو څیز اختراع کړو یا داسې یو څیز جوړ کړو چې هغه آلریډي موجود ونه اوسېږي په هغه مارکیټ یا په هغه ځای کې، نو د هغه لپاره د هغه حق د ساتلو په خاطر موږ پټنټ اخلو. یعنې داسې یو څه اخلو چې دغه کوم موږ اختراع چې ده څنګه کړي راته وساتي. نو دلته patented needed to check patent before ordering with supplier. کله چې موږ د پروډکټ هند کوو یا هند شو بیا هغه نه وروسته موږ د سپلایر په واسطه دغه پروډکټ څنګه کوو اخلو، یعنې هغه سپلایر څخه چې اخلو نو له هغه څخه مخکې باید وګورو چې دغه پروډکټ خو آلریډي موجود نه دی، یعنې دغه پروډکټ آلریډي پټنټ لري نه لري. که چېرته پټنټ موجود و نو هغه پروډکټ څخه موږ څنګه کوو اوایډ کوو. او ملټیپل ویریشنز کله چې موږ
لومړني ځل لپاره په سیلز کې یا په امازون کې فروشات شروع کوو نو باید داسې پروډکټ اوسیږي چې هغه ملټیپل ویریشنز ونه لري. ملټیپل ویریشنز مطلب دا دی کله چې موږ راشو امازون ته په امازون کې دلته سرچ کو ډسمس دلته سرچ کو چې شوز سرچ کوو تر څو وګورو چې ملټیپل ویریشنز څه ته وایي. ویریشنز کله چې موږ یو پروډکټ اخلو داسې یو څیز واخلو چې په هغه کې ډېر کلرز اوسیږي ډېر نمبرینګ اوسیږي یا بل څه اوسیږي یعنې دې ته ویریشنز وایي. دغه دي په دې کې څو ویریشنز موجود دي نوې یعنې بېلابېل دغه یو شوز ده یعنې یو شو ده په دې کې څومره نوې موجودې دي یعنې دغه چې شمارې کې 1 2 3 4 یعنې تر ډېره پورې ډېرې نوې موجودې دي له 15 یا 18 19 څخه زیاتې نوې. نو نوه یا پروډکټ داسې یو پروډکټ کې موږ باید لاړ شو چې هغه ډېر ویریشنز ونه لري فقط یو دې پروډکټ کې چې څومره راځي هماغه یا کلر چینج کېږي سټایل یې چینج کېږي او هماغه سیم پروډکټ دی څنګه دي په کې فقط ویریشنز اضافه شوي دي. نو هغه پروډکټ چې ډېر ویریشنز ولري په هغه کې څنګه کوو موږ د هغوی څخه اوایډ کوو. But what is patent? Have to check it. Before launching a product, check if it's patented. Start by searching your product name on google.patents.com. Review the results carefully if any match. Note them down. Go through all relevant web pages to confirm if the product is patented. For accuracy, consider hiring a third-party patent checker on Fiverr. Recommended. Pro for USA. کله چې موږ یو پروډکټ چې دا مخکې له مخکې موږ غواړو چې یو پروډکټ څنګه کوو مارکیټ ته لانچ کوو له هغه نه مخکې باید څنګه وګورو چې دا پروډکټ خو پټنټ نه لري. د پټنټ لپاره دلته google.patents.com موجود دی. د ګوګل یعنې افیشل سایټ دی تر څو سایټ دی چې تاسو کولی شئ څنګه وکړئ دغه د پروډکټ لپاره پټنټ وګورئ. نو راځو google.patents.com سرچ. نو دې لپاره چې پټنټ وګورو google.patents.com. Let me search it in the search bar. I hope we get the results. Google patent. Here we go. Google patents سایټ اوپن کوو. نو د ګوګل د پټنټ د کتل لپاره یعنې کله چې موږ غواړو یو پروډکټ لانچ کړو د هغه نه مخکې باید وګورو چې دا پروډکټ پټنټ خو به نه واوسېږي. نو کله چې غواړو پټنټ وګورو د هغه لپاره سپیسیفیک سایټ یعنې ډېر سایټونه موجود دي کولی شو چې د هغو څخه استفاده وکړو یا په خپله وګورو چې دغه پټنټ د پروډکټ لپاره موجود دی یا نه دی موجود. کله چې ګوګل پټنټ ته تاسو راغلی دلته هغه ډېر پټنټ څنګه وي ډیټا به درته شو شي چې دغه انوینشن چې دا د دې کس ته یا د دې کس ته یعنې دا نه لانچ کېږي اوس خو یعنې د ګوګل پټنټ څخه څنګه کوو استفاده کولی شو. خو د ډېر اکیورنسي لپاره کله چې تاسو نوی پروډکټ لانچ کوئ نو مهمه خبره دا ده چې تاسو آلریډي څنګه واوسیږئ پریپیرډ واوسیږئ یعنې کوم میټرز درته ونه اوسیږي ځکه که چېرته تاسو دغه پروډکټ لانچ کړئ او هغه آلریډي پټنټ واوسیږي نو هغه کس څنګه کوي په تاسې باندې ریپورټ کوي او هغه په امازون کې کوم لیسټنګ چې دي یا ستاسې یعنې تاسې د لیګل فشار لاندې راځئ او تاوان کوئ یعنې حتما یې کوئ تر څو که چېرته د یو چا حق تاسې خورئ یا د یو چا هغه انوینشن تاسې غلا کوئ نو په دې حالت کې تاسې څنګه کوئ د لیګل کانسیکوینس سره څنګه کوئ مخ کېږئ. نو د اکیورنسي لپاره دلته منشن شوي دي یعنې پرو ټیپ دی. For accuracy, consider hiring a third-party patent checker. که چېرته غواړئ چې په ښه توګه accuracy خپل د پروډکټ پټنټ وګورئ نو هغه لپاره لاړ شئ تاسې فایور ته. فایور څنګه ده یو فریلانسینګ ویب سایټ ده چېرته د نړۍ څخه فریلانسر راجمع شوي دي او بېلابېل سرویسز څنګه کوي خرڅوي. راځو فایور اوپن کوو. په فایور کې let's do a search. دلته سرچ کوو چې USA we don't want to continue USA patent checker.
موږ سرچ کوو تر څو موږ ته په یو اس ای کې څوک پیدا شي چې پټنټ راته سرچ کړي او هغه پټنټ بېلابېل کنټریز موجود اوسېږي تر څو تاسو ته پټنټ سرچ اوسېږي. پټنټ څنګه کې سرچ کې I will draft and file. Wait a minute so we can I will draft and file non-provincial or complete patent application. I will draft and file a non-provincial patent application. دا چې د یو پټنټ لپاره $1200 چارج کوي دا 950 دلته I will search draft and file your professional patent یعنی تاسو کولی شئ دلته already دا یو پټنټ یو مثال یې راخیستی خو په خپل پروفایل باندې art by will نو پټنټ چې دا رقم ته یو کانټنټ غوندې لري هغه د انوویشن یا د انوینشن یو څه سټیپس پکې راغلي وي یا تاسې ډیټا پکې موجوده وي نو کله چې یو پروډکټ پټنټډ اوسېږي مطلب دا چې دغه پروډکټ حق او حقوق چې څنګه دي هغه ساتل شوي دي نو چېرته راشئ دلته ځینې ویب سایټونه تاسې وګورئ کاپي رایټ یې پې لیکلی یعنې کاپي رایټ 2025 زه ویب سایټ د امازون کې لاندې راځم amazon.com دې ځای کې یو بل ویب سایټ وزټ کوو ګوګل یو بل ویب سایټ دلته سرچ کوو تر څو وګورو چې بل داسې یو اپورک څو موږ کوم پټنټ چې یا رایټ کوم حق چې ده هغه دلته په ویب سایټ کې څنګه کې اپورک دغه ساین تاسې ګورئ دغه سی غوندې لکه سی چې څنګه وکړي سرکل کې را ده دې ته اکسپټ دغه کاپي رایټ ساین ده یا دا داسې یو ساین ده چې د دغه اپورک هغه کوم حق او حقوق چې دي هغه کاپي رایټ دي یعنې کاپي رایټ دي کله چې تاسې پروډکټ لپاره پټنټ واخلئ نو هغه څخه مطلب دا راځي چې تاسې حق او حقوق څنګه دي هغه پروډکټ لپاره ساتل شوي دي ټایپس اف پټنټ کله چې پټنټ ته خبره راشي پټنټ څنګه دي دوه ټایپس موجود دي اول یوټیلیټي پټنټ patent is about usage that allow how it will use. For example, glass is used for liquid intake. If you found utility patent, then you don't need to go in this product and you need to change the product for client. نو کله چې تاسو یوټیلیټي پټنټ چې کوئ یعنې د پټنټ یو ډول ده نو په دې پټنټ مطلب دا ده چې دغه about uses that how it will use مطلب دا چې دغه به څنګه استعمال شي یعنې glass is used for liquid intake یعنې دغه پټنټ چې ده د څه په خاطر به څنګه شي استعمال شي نو ګلاس دلته مثال چې ده فار ایگزامپل یې ګلاس ورکړی glass is used for liquid intake کوم ګلاس چې دی یعنې موږ چې اوبه پکې څښو هغه څنګه دی د لیکوید د انټیک لپاره یعنې د مایع د انټیک لپاره څنګه کې استعمالیږي نو که چیرې تاسې یوټیلیټي پټنټ پیدا کړه نو په هغه پروډکټ کې څنګه کوو نه ځو د کلاینټ لپاره څنګه کوو تغییروو او بل ډیزاین پټنټ based more on design you will find patent for each design for example you will different design of glass or any product if you found design patent in your product you still have opportunity to go in different design no patent په دوه ډوله patent دا utility patent او design patent چېرته وغواړو چې design patent چې دا یعنې based on more designs you will find patent for each design د هر ډول ډیزاین لپاره به څنګه اوسېږي پټنټ اوسېږي دغه پټنټ د یو داسې پروډکټ لپاره استعمالیږي چې هغه نیو اوسېږي یعنې مارکیټ ته ډېر نیو اوسېږي الریډي موجود نه وي یعنې انوینشن اوسېږي یا داسې یو نیو څیز اوسېږي چې ډېر نیو څیز اوسېږي او الریډي دغه پروډکټ باندې خلک نه وي خبر نو دې لپاره مونږ چې حق حقوق یې څه اوسېږي خوندي اوسېږي ورته پټنټ اخلو بل د امازون مهم څیز چې دی هغه کیورډز دی keywords are the words and phrases that describe your product کلیوي یا keywords هغه لغتونه او عبارتونه دي چې ستاسې محصول څنګه کوي تعریفوي کله چې موږ په امازون کې یو کسټمر راځي په امازون کې دلته سرچ کوي
راځي دلته په امازون کې څنګه کوي یو سرچ کوي دلته زه که اوس سرچ کوم چې شو دلته ډېر نور څه راځي شوز یعنی نور کیورډز راغله shoes for men UK shoes for women UK shoes racks shoes storage shoes for cribs او shoes washing machine bag یعنی دا کوم سرچ کې چې دا ټرندینګ سرچ کې راغلل او دغه څه چې شوز مربوط دي دې ته څنګه دا کیورډ ورته وایي all يعني overall keywords are the words and phrases that describe your product keywords هغه څه دي څنګه کوي دغه محصول چې موږ یې خرڅوو دغه محصول څنګه کوي تعریفوي په مثال کې چېرته موږ غواړو چې یو کمپیوټر خرڅ کړو د کمپیوټر لپاره موږ کاروو چې کمپیوټر پرسنل پی سي یا سمارټ ټیکنالوژي یا نور څه کوم موجود چې دي هغه کیورډز هغه ورته څنګه کوو استفاده کوو یعنی کیورډز overall څه کوي هغه پروډکټ موږ څنګه کوي تعریفوي difference between search terms and keywords this is common confusion the difference is this search terms are what customer types in the search bar when looking for a product best disk of office disk is the keyword کله چې موږ امازون ته راشو as a customer چې کله موږ ځان ته راشو دلته سرچ کوو چې shoes for men زه کسټمر شوم او څنګه مې وکړ یو سرچ مې وکړ نو دې ته څه وایي سرچ ټرم وایي سرچ ټرم چې دا داسې یو څیز دی چې هغه د کسټمر له لورې کېږي یعنی کسټمر چې کله امازون ته داخل شو د امازون په هوم پیج کې څنګه کوي سرچ ټرم ورکوي یعنی هغه څه چې دی په ذهن کې لري دغه پروډکټ په خاطر هغه ته هغه سرچ کوي دی خو الریډي نه پوهېږي چې د پروډکټ لپاره به کیورډ څه وسیږي فقط په دې باندې یو آیډیا لري چې دغه پروډکټ زه د دې پروډکټ لپاره زه څه سرچ کوم تر څو ماته په امازون کې راکړي نو دلته یو مثال بیسټ ډیسک اف آفیس دا ممکن کسټمر چې دا سرچ کړي د دې لپاره کیورډ چې د آفیس ډیسک ده یعنې دا یې کیورډ ده keywords are what you use in your listing content or for advertising keywords هغه څه دي چې کله موږ لیسټینګ جوړوو په لیسټینګ کې ترې استفاده وکړو یا په اډورټایزینګ کې یا کله چې موږ څه کوو اعلانات رن کوو په امازون کې او له هغه څنګه کوو استفاده وکړو Amazon matches customer search terms to your keywords when deciding whether to show you in search results or not کله چې یو کسټمر راځي موږ شوز هغه لیسټینګ په خپل امازون کې څنګه کړی ده وړاندې کړی ده یعنې داسې یو شوز لیسټینګ موږ لرو نو کله چې کسټمر راغی او سرچ کوي چې شوز for men که چېرته دا شی یو څه د دې سرچ ټرم ریلیټډ یو کیورډ موږ په خپل پروډکټ لیسټینګ کې استعمال کړی وي یعنی overall let's make this clear سرچ ټرم کله چې موږ لیسټینګ کوو په هغه کې بېلابېل کیورډز استعمالوو keywords are the words and phrases that describe your product کله چې موږ لیسټینګ کوو په هغه کې داسې کیورډز استعمالوو چې هغه زموږ پروډکټ څنګه کې تشریح کړي یا تعریف کړي نو کله چې دغه کیورډز داسې کیورډز اوسېږي چې هغه د هغه کسټمر د سرچ ټرم سره سیم اوسېږي هغه ته ریلیټډ اوسېږي نو امازون به څنګه کې موږ ډیسایډ وکړي چې موږ په دغه سرچ ریزلټ کې شو کړي یا شو نه کړي نو کله چې موږ دلته سرچ کوو چې shoes for men UK نو دغه پروډکټ چې دلته شو کېږي په دې کې دغه کوم پروډکټ چې دلته شو شول په دې کې حتما کیورډز چې دي یعنی کیورډز موجود دي چې دغه سرچ ټرم ریلیټډ دي یعنی داسې کیورډز موجود دي چې د دې سرچ ټرم یا دغه shoes for men UK ریلیټډ دي راځو وګورو یو لیسټینګ اوپن کوو تر څو وګورو چې څرنګه learn about this item description no description یو بل لیسټینګ اوپن کوو 50 بات ډېر variations لري product description نو دلته حتما داسې یو څه کیورډز به کارولي وي چې هغه څنګه دي د دغه سرچ ټرم څنګه دي
ریلیټډ دي، یعنی دوی سرچ ټرم سره څنګه کوي میچ کیږي. بل څه چې موجود دی هغه how to do keyword research using different tools. کله چې مونږ کیورډز غواړو ریسرچ کو، یعنی سرچ وکړو تر څو کیورډ داسې کیورډ استعمال کو چې هغه څه په ټرینډینګ کې راشي، یعنی په هغه سرچ انجن کې یا په رنګ کې راشي. نو کله چې تاسو سوشل میډیا کې پوسټ کوئ، هغه پوسټ لپاره تاسو له څه څخه استفاده کوئ؟ یو هشټیګ څخه، یعنی هشټیګ استفاده کوئ. هغه هشټیګ داسې هشټیګ اوسیږي تر څو ستاسو پروډکټ څنګه شي، یعنی په رینکینګ کې ستاسو پوسټ څنګه شي په رینکینګ کې راشي، یعنی ډیر خلک څنګه وکړي هغه ته ریچ شي، یعنی ډیر خلک څنګه وکړي دغه پوسټ ورته ورسیږي. په دې خاطر چې دغه پروډکټ لپاره موږ کیورډ پیدا کړو، دغه لپاره ډیفرنٹ ټولز کارو چې هغه هیلیم 10 دی، چې په دې باندې موږ څنګه کوو پریکټیکل ورک کوو. همدا یعنی څنګه کولی شو د کیورډ ریسرچ په خاطر ډیفرنٹ ټول څنګه کوو استفاده کوو. اوس راځو کمپیټیټر انالیسس. کمپیټیټر یا رقابت کوونکی. The process of analyzing the listing of competitors to get all plus and negative points called competitor research. کله چې غواړو کمپیټیټر ریسرچ وکړو نو کمپیټیټر چې دا رقابت کوونکي دی هغوی په لیسټینګ کې څنګه کوو ریسرچ کوو تر څو د یوې پلس نیگیټیو پوینټس او ویکنیسز چې کوم دي هغه موږ ته څنګه کوو هغه پیدا کوو. نو د دوی لیسټینګ چې دا هغه چک کوو په هغه کیورډز چې دوی کمپیټیټر رینک دي، هغه کیورډز پیدا کوو چې دوی په رینکینګ کې راوستي دي. بل د دوی نیگیټیو او پازیټیو ریویو چک کوو تر څو هغه کوم پازیټیو پوینټس چې دي هغه پکې راواخلو، یا کوم نیگیټیو ریویوز چې دي هغه موږ بیا څنګه کوو پکې سمې کړو. بیا انالیسس اف لیسټینګ کانټینټ وګورو چې د دوی ټایټل او بولټ پوینټس او ډسکرپشن ایمیجز او د دوی د کوم لیسټینګ چې څنګه ترسره شوی ده، روم فور امپروومنټ کوم فیچرز یا والیو چې موږ څنګه کوو اضافه کولی شو. یعنی دا د کمپیټیټر انالیسس. کله چې تاسو خپل رقابت کوونکی غواړئ څنګه کوئ د هغه باندې ریسرچ وکړئ، د هغه ویکنیسز، د هغه پازیټیو پوینټس، دغه د ټایټل لیسټینګ او هغه د یعنی دغه د کامیابېدو هغه سیکرټ څنګه کوو معلوموو. اکشن پوینټس، یعنی تاسو باید څه وکړئ؟ اکشن پوینټس get tools from any tool provider or directly from tools website. دغه ټولز چې موږ د پروډکټ هنټینګ لپاره استعمال کولی شئ ډایرکټلی د ټول پرووایډر څخه واخلئ، او یا د ټول څنګه کوئ د ټولز ویب سایټ څخه، یعنی د ټولز ویب سایټ څخه څنګه وکړئ ډایرکټلی واخلئ. خو د ټول پرووایډر له لارې تاسو څنګه کېږي چیپ تمامېږي چې هغه ته شیر بیس ده، او ټولز ویب سایټ چې ده ډایرکټلی د ویب سایټ څخه اخیستل کېږي. شارټ لیست 3 products and points discussed today in the session. نو داسې وکړئ چې تاسو باید څنګه وکړئ 3 داسې پروډکټ پیدا کړئ چې هغه په هغه کرایټیریا چې یا د یو سی لپاره یا د یو کې لپاره په هغه کرایټیریا باندې برابر واوسیږي. Also do keyword research for shortlisted products and finalize the keywords list. او څنګه وکړئ دغه پروډکټ چې تاسو څنګه کړئ هنټ کړئ، یعنی هغه پروډکټ چې تاسو د پروډکټ انتخاب کړئ دغه پروډکټ لپاره به تاسو ریلیونٹ کیورډز هم پیدا کړئ تر څو هغه کیورډ څنګه کې تاسو یعنی پیدا کړئ. So that was all we had for today. Any questions? No?